ډونالډ ټرمپ ولې د کډوالو ضد څیره ګڼل کیږي؟ د هغه بیرته واک ته راتګ به د امریکا د کډوالۍ پروسه څومره محدوده کړي؟ آیا ټرمپ به کډوال له امریکا وباسي؟ د افغان کډوالو سرنوشت به څه وي؟ هغه کډوال چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو له لارې امریکا ته تللي دي د دوی کیسونه به څه ډول کیږي؟ او نورې ګڼې پوښتنې د ټرمپ بیرته واک ته راتګ او په کډوالو یې اغیز، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ښاغلي احمدالله صدیقي سره تر بحث لاندې نیسو. صدیقي صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او موږ سره د مرکې لپاره حاضر شوئ. سلامونه تاسو ته او محترمو لیدونکو ته ډیره زیاته مننه. زه مو خدمت کې یم. صدیقي صاحب، غواړم بحث له دې پیل کړم چې ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل لپاره د امریکا رئیس جمهور وټاکل شو. ممکن د کډوالۍ په پروسه کې یو ډول تغییرات راولي. مخکې له دې چې د ټرمپ په نویو پالیسیو باندې ستاسو نظر له ځان سره واخلو، غواړم د ټرمپ د تیرې دورې په هکله موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې ډونالډ ټرمپ د کډوالو په هکله کوم قوانین رامنځته کړي وو او تر کومه یې عملي کړه. بیا هم سلامونه مې ومنئ تاسو ته محترمو لیدونکو ته. بله ولسمشر دویم ځل لپاره وټاکل شو امریکا کې. د لومړي ځل لپاره چې کله ډانلډ ټرمپ ولسمشر وټاکل شو، ډېر تغیرات د کډوالۍ په تړاو راوړل. د کې یو ټراول بان په نامه یو شی و چې سفر بندیزونه یې ولګول. د گرین کارت هغه پروسه چې کومه هغه سلو شوه. همدارنګه نور اتباع چې کله امریکې ته راتلل د هغې ممانعت و. همدارنګه په مختلفو پالیسیو باندې ژورې اغېزې درلودې په هغه وخت کې هم. نور موضوعات هم ول چې تغییرات پکې ډېر زیات راغلل دغه په دوره کې. صدیقي صاحب، د ټرمپ په تیره دوره کې د مکسیکو پر پوله د ټرمپ لخوا لوی دیوال جوړ شو تر څو د کډوالو مخنیوی وکړي. دغه دیوال د کډوالو په مخنیوي کې څومره مفید تمام شو او که د دې دیوال د جوړېدو په هکله هم یو څه معلومات راکړئ؟ بله، په تیر دولت کې البته د دوی لومړي پړاو کې چې کله دی ولسمشر شو، تقریبا تر 450 مایله دیوال یې جوړ کړی و. چې البته دغه دیوال د کډوالو د راتګ مخه ونه نیوله. البته غیر قانوني کډوال موږ یادوو چې د بارډر نه اوښته، مګر د ډېرو خطرونو سره مخامخ شول. د قاچاقبرانو د خطر سره مخامخ شو او د نورو موضوعاتو لره. مګر د دوی زیات توجه او ټول هغه فوکس د ولسمشر په تیر ځل کې هم دغه و چې باید دیوال جوړ شي او دغه ځل هم دغه دی چې دیوال باید جوړ شي. ځکه البته د بایدن په اداره کې دغه دیوالو کارونه ولاړ ول، خو دا دویم ځل لپاره به اوس بیا هم پیلیږي. صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم د دیوال په اړه یادونه وکوله، خو بیا هم ځینې کډوال په غیر قانوني توګه له یاد دیوال څخه تیر شو او په امریکا متحده ایالاتو کې میشت شو. د ټرمپ په واکمنۍ کې د همغه کډوالو سرنوشت څه و؟ د اسنادو پروسه یې څه ډول پرمخ تله؟ که په دې اړه هم موږ ته یو څه معلومات راکړئ. دوی یو پروتوکول درلوده د هغه په نامه د ریمین ان مکسیکو په نامه. البته هغه اصلا چې د مایګرنټ پروټیکشن پروتوکول په نامه و، MPP ورته ویلې. بل نوم یې د ریمین ان مکسیکو په نامه و. دا د کډوالو د اسایلم سیکر لپاره دا موضوع وه. نو دا د کډوالو د ساتنې هغه پروتوکول چې کله کډوال مخکې له دې نه چې باید امریکې ته راشي، خصوصا دغه خلک چې په بارډر باندې اوړي یا د نورو هیوادونو نه راځي امریکې ته، دوی باید په مکسیکو کې پاتې شي تر څو هلته یې ځینې کارونه پروسس شي. خو ډېری خلک هلته نه پاتې کېدل، بیا ما غوښتل په هغه وخت کې هم هغوی اوس د ټرمپ هغه ټوله ستونزه هم دغه خلکو سره دی چې غیر قانوني غواړي امریکې ته راشي. د قانوني خلکو سره کومه ستونزه نه لري. نو هغه خلک چې راغلي دي د ټرمپ په اوله دوره کې تر اوسه پورې ډېری سرنوشت اوسه پورې هم معلوم نه دی. د ډېرو اسنادونه نه دي اپروف شوي ځکه چې غیر قانوني امریکې ته راغلل. د ډېریو اسایلمونه نه دي قبول شوي دي. خو تر ډېره حده پورې د بایدن په اداره کې ډېرو اپروولونه هم خپل واخیستل. صدیقي صاحب، تاسو چې په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال یادېږئ او له مختلفو بېلابېلو د کډوالۍ ادارو سره په دنده بوخت یئ، غواړم په دې تړاو هم ستاسو نظر له ځان سره ولرم چې د عامه خلکو نظر د غیر قانوني کډوالو په اړه څه دی؟ آیا دوی هم د ډونالډ ټرمپ په څیر ورته د کډوالو سره مخالف نظر لري؟
هغه توپیر کې د هر چا نظر مختلف نظریات وجود لري په امریکا کې هم خو ډېری خلک په ده باور دي چې دغه خلک چې امریکې ته راځي نو البته ډېری یې د مخالف د غیر قانوني راتګ دی خو ځینې خلک بیا نظر نه وړاندې کوي خپل نظر البته په میډیا کې یا په واضح ډول نه وایي خو تر کومه پورې چې موږ معلومات او ځینې سره تماسونه او یا اړیکې لرو نو هغوی هم وایي چې دغه خلک چې امریکې ته راځي نو په یو دلیل باندې به راځي ځکه په هغوی په هیوادونو کې ستونزې وي خصوصا افغان کډوال چې راځي کله په مختلفو لارو باندې چې کله ځان امریکې ته رسوي د هغوی په وطن کې به هغسې حالات وي خو تر ډیره پورې هیڅوک هم د طرفدار نه دي چې خلک باید امریکې ته په غیر قانوني ډول راشي ځکه د غیر قانوني راتګ سره نور ستونزې رازېږول کېږي دلته په امریکا کې صدیقي صاحب تاسو به د ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم لیدلی وي ستاسو له نظره د هغه په وینا کې کوم داسې مشخصا څه د کډوالو په هکله وویل شول او که نه دوی خو په لوړو مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما ولیدی خو د افغانستان لپاره خو کومه ګټه نه وه ځکه چې هر هغه څه چې د افغانستان لپاره موږ فکر کوي چې افغانستان لپاره به وي هغه دپاره څه خاص څه شی نه و ځکه د ټرمپ راتګ خصوصا دوی فقط غواړي د امریکا دپاره دوی همیش وایي چې امریکا فرست که نه امریکا ته او د امریکا هغه ملي ارزښتونو ته او د امریکا اقتصاد ته دوی لومړیتوب ورکوي لکه څنګه چې په تیره دوره کې دوی د مهاجرو سره د کډوالو سره ستونزې ډېرې زیاتې وې د غیر قانوني کډوالو سره البته په اوس سږ کال هم په 2025 کې چې نن یې اوله ورځ وه د دې د لوړې مراسمې ترسره کې په ده کې هم ځینې خبرې وکړلې چې او د انتخاباتو نه البته مخکې هم دوی ویلي وو چې د ماس ډیپورټیشن هغه ډله ییز اخراج په اړه خبرې کړې وې او همدارنګه په البته یو بل خبره وکړم د ټراول بین مسله وه که نه دوی سره ټراول بین هغه د سفر بندیز چې و دوی په 2019 کې په لومړي ځل لپاره د جنورۍ په 2019 کې دا یو اگزیکټیو اورډر دی امضا کوي چې په هغه کې ډېری هیوادونه په بندیز پې لګولی و نو په سږ کال هم امکان دی ولري چې همغه بندیزونه بیا دوباره هم تازه کړي صدیقي صاحب لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د امریکا ګرین کارت یا پاسپورت ترلاسه کولو پروسه ټکنۍ او اوږده ده دا چې ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته راغلی دی آیا د ګرین کارت یا د پاسپورت موده به نوره هم وغځیږي یا په دې تړاو به یې څومره منفي اغیز وي البته په کومه نوې پالیسي باندې دی نه دی غږېدلی دا اوس څومره چې زه ما وڅېړه البته ومې لیدل دا د انتخاباتو نه مخکې او د اوس هم د ګرین کارت په اړه داسې کومه پالیسي یې نه ده نوې کړې خو د پخوا نه که وګورو د تیر ځل لپاره هغه وخت کې څو موضوعاتو سکیورټي مسله لکه ډېره کړې وه هغه خلکو چې پبلک چارج چې ورته وایي یا کومکونه یې اخیسته لکه فوډ سټامپ امریکې دغه مسایل یې اخیسته دا هم یو تاثیر یې درلودی د ګرین کارت په اخیستلو او همدارنګه د هغه په ځنډېدلو باندې خو سږ کال په نوې اداره کې داسې کومه پالیسي نه ده وړاندې کړې چې هغه به ګواګې ګرین کارت وځنډوي یا ګرین کارتونه د خلکو ډینای کړي او هو که چیرته دغه مسایل ځینې موضوعات وي هغه ګرین کارت پورې تړلي دي که کومه جرم وکړي یو انسان یا نور موضوعات وکړي کېدای شي ګرین کارت یې رد شي یا ګرین هغه اپروول وانخلي یا په عین حال کې امکان دی ولري چې دغه د تابعیت د سټیزنشپ هغه سوالونه مخکې یو څه له شلو ته یې رسول او بیا یې همغه ورسوي نو کېدای شي په ده کې وروسته که کوم تغیرات راولي خو تر اوسه پورې داسې خاصه پالیسي ورته نه ده وړاندې کړې صدیقي صاحب ډونالډ ټرمپ په تیرې واکمنۍ پر مهال هم د ځینو هیوادونو په وګړو باندې سخت بندیزونه راوستي وه او د کډوالۍ پروسه یې ورته محدوده کړې وه تاسو مخکې هم دې ټکي ته اشاره وکړه غواړم یو څه نور هم توضیحات ورکړئ آیا ډونالډ ټرمپ به په اوسنۍ دور کې د ځینو هیوادونو په وګړو باندې بندیزونه ولګوي او د کډوالۍ پروسه به یې د هغوی څه ډول وي زه غواړم دې په هکله هم ستاسو نظر له ځان سره ولرم لکه څنګه یې مخکې یادونه وکړله چې په 2019 جنورۍ کې دوی د ټراول بین یو اگزیکټیو اورډر د ولسمشر لخوا یو پابندي فدرالو ادارو ته ورکول کیږي چې دا اگزیکټیو اورډر ورته وایي دغه اگزیکټیو اورډر دوی ورکوي چې د ډیرو هیوادونو باندې پابندي ولګوله لکه سیریا شو یمن شو عراق شو ایران او دغسې نور هیوادونه په ده کې ول په پابندۍ کې نو امکان دی ولري بیا هم دوباره هغه ټراول بین یا هغه کوم اگزیکټیو اورډر چې دوی په 2019 کې ورکړی و دوباره هغه
پلی کړي او امکان دی ولري، خو دوی اوسه پورې خاص شی نه دی ویلي په ده کې. صدیقي صاحب امریکا ته د راتګ مختلف پروګرامونه شتون درلود لکه ایسایوي، P1 TPS یا دې ته ورته نور پروګرامونه. د ډونالډ ټرمپ بیرته راتګ سره به ستاسو له نظره دغه پروګرامونه څومره اغېزمن شي؟ یوه موضوع باید دلته یادونه وکړم، ځکه چې هر کال 1,25,000 کسان خصوصا په دغه وروستیو کې باید امریکې ته د ټولې نړۍ نه راتلل. په 2020 کې که موږ داسې ټول هغه ډیټا به تاسو ته ووایم چې په 2020 کې 10,000 خلک راغلل، یعنې هغه کمترین اوسط چې 1,15,000 کسان باید راغلي وای، خو د دغې د تعداد نه 10,000 د ټولې نړۍ نه راغلل امریکې ته. او په 2019 کې 50,000 راغلل چې په هغه وخت کې باید 1,10,000 کسان راغلي وای. نو دا د ټرمپ هغه اوله دوره وه چې دومره کسان کم راغلل. که اوس دغه تېر 2-3 کاله وګورو، موږ د 1,80,000 کسان ځان ته فکر کوم چې 2040 کې یا په تېرو 100 کلونو کې راغلل. نو دا هغه د تعداد دی چې د ټرمپ د وخت د اولې دورې نه که موږ مقایسه کوو د بایدن د دورې سره، نو ډېر زیات توپیر دی پکې. په هغه وخت کې ډېر زیات کم کسان ډېر کم شوي ول. هغه وخت کې خو P1 او P2 کیس دومره نه ول، خو SIV ډېر زیات ول. د افغانستان او عراق نه به خلک راتلل، په ډېرۍ کچه د افغانستان نه به خلک په SIV راتلل. خو بیا هم په SIV چې یو نارمل پروسس دی، هغه یو قانوني پروسه ده د افغانانو لپاره، هغه به ادامه لري، دوام به لري. په عین حال کې P1 او P2 هم چې د امریکې له خوا نه هغه خپرونه او کوم پروګرام دوی لپاره جوړ شوی و، هغه به هم دوام ولري. خو دا چې څومره تغییرات پکې وروسته راځي، ځکه تېر ځل هم دوی ډېر زیات دغه پروسه ډېره داسې ځنډنه یې کړله. که تاسې SIV راواخلو د مثال په ډول، SIV ټول 14 سټپه درلودل، هغه وخت کې مرحلې وې چې ټول په یو کال کې هر څه تمامېده او خلاصېده او یو کس به امریکې ته راتلل. نو د ټرمپ په اوله دوره کې داسې خلک وشو چې 3 کاله 4 کاله هم هغه په تمه ول. تر اوسه پورې پروسه همداسې یو ځنډنی شوی دی. نو امکان دی ولري چې په ده کې لږ وځنډېږي، خو په قانوني وسایلو باندې که خبرې وکړي، فکر نه کوم چې د SIV او P1 او P2 او د افغانانو په تړاو هغه قانوني کیسونه چې لري هغه ته دومره ډېر خطر وي. صدیقي صاحب مننه. په عیسوي باندې به وروسته لا ډېرې خبرې وکړو. غواړم بل سوال دا وپوښتم چې د جمهوریت له سقوط څخه 2021 کال را په دې خوا امریکا ته ډېر افغانان راغله او زیاتره یې په تخلیه پروګرامونو له لارې امریکا ته راغله، خو د دوی د اسنادو پروسه تر اوسه پورې نیمګړې پاتې. په داسې حال کې چې دوی په امریکا کې هم ژوند کوي، ولې د دوی د اسنادو پروسه دومره ځنډېدلې؟ خو ټکو ته مو اشاره وکړله. بلې ځینې اندېښنې وې چې کله سقوط وشو، په تخلیه کې ډېر زیات وطنوال مو راغلل. اندېښنې ډېرې زیاتې وې چې ښه دغه خلک چې افغانستان نه راغلل، ډېری خو ځینې SIV کیسونه درلودل، او تر څومره چې زه خبر یم خپل ګرین کارټونه یې هم ترلاسه کړي دي. دکې نیم تقریبا که داسې حسابو چې 80,000 کې تقریبا 40,000 نه شاوخوا ډېر دوی هیڅ نوع کار یې نه و کړی امریکایانو سره، او دوی په پرول کې ول، هغه موقته مشروطه سټیټس یې درلودی. نو تر حده پورې د دوی اسایلمونه اپروف شوي دي، حتی په کم تعداد د ګرین کارټونه هم خپل اخیستي، چون تعداد ډېر زیات و او دا پروسه همداسې ځنډېده. دا چې ستاسو خبره دوی په امریکا کې هم اوسېږي، خو قانون وي. که دوی په امریکا کې که دوی ته داسې و چې دغه راتګ یو دم وشو، د دغې ټولو پلټنه کول، د سیکیورټي کلیرنس کول، د دوی بیکګراوند چکول، ډېر زیات موضوعات دي. نو ځکه خو دولت هم په اسانۍ سره نشو کولی چې تصمیم ونیسي چې د چا اپروول، د چا کیس قبول کړي او اپروول ورته راشي. د ډېرو وطنوالو ډېر نشو ورته ویل. البته د ځینو وطنوالو کیسونه رد شول په ځینو دلایلو باندې چې هغوی خپله پوهېږي، خو هغه اسنادونه به دوباره ورته دوی استوي دلته. نو څومره چې زه معلومات لرم، وطنوال مو په کم تعداد ګرین کارټونه یې اخیستي دي، او د حد اقل د 50% نه ډېرو خپلو اپروولونه ترلاسه کړي دي. د اسایلم اپروول یې البته دی ترلاسه کړي دي، خو ځینو چې تر اوسه پورې هم په تمه دي، هغوی به په تمه یې ورته. صدیقي صاحب غواړم په همدې کې مشخصا دا سوال وکړم چې لکه څنګه تاسو مخکې یادونه وکړه چې داسې افغانان هم شته چې د اسنادو پروسه یې خلاصه شوې، ګرین کارټونه یې هم ترلاسه کړي دي. په دې کې دا ډول افغانان هم شته چې کیسونه یې رد شوي دي.
دا چې ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته رسېدلی دی څه فکر کوئ که دوی د دوهم ځل لپاره د خپل کډوالۍ غوښتنلیک سپاري دوی به یو ډول اغیزمن نشي؟ غواړم دې په هکله هم ستاسو نظر واخلم. معلومداره ده چې د ټرمپ پر راتګ سره دوی به لږ دغه پروسه سکیورټي دوی ډېر زیات دغه سکیورټي او دغه مسایلو ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. نو امکان دی ولري چې چون هغوی قانوني دي داسې غیر قانوني نشو ویلی افغانانو ته چې راغلي ځکه دوی خپله راوستل شول دلته په تخلیه کې او یو سلسله مراحل طی کړي دي. که کیس یې رد شوی هم دی نو هغوی به حتما کوم دلیل لري یا اسناد به ورنه اضافه اسناد به ورنه غواړي هغه اسناد به ورته اماده کوي اسناد به ورته ورکوي. د ټرمپ پر راتګ سره طبعا دا خو عادي خبره ده چې سکیورټي به لږ ذره پروسه به لږ ذره ځنډنی شي لږ به وځنډېږي خو دا چې د ډیپورټ کیږي یا ویستل کیږي د امریکې نه افغانانو ته چانس ډیر زیات کم ده چې هغوی وباسي تر څو چې یو جرم ونه کړي یا مثلا داسې ډیر غټ کار ونه کړي او یا د هغوی په بیکګراوند کې داسې یو څه ونه وځي چې د نورو خلکو سره د دوی ارتباطات نه وي نور افغانانو ته کومه ستونزه پکې نشته. صدیقي صاحب ممکن دا موضوع هم زموږ د ځینو یو شمېر افغانانو لپاره مهمه وي هغوی چې په امریکا کې ژوند کوي دوی ته ډیره هڅه دا وي چې له خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای شي که هغه په افغانستان کې اوسیږي یا په نورو هیوادونو کې دي. تاسو د ډونالډ ټرمپ د تیرې دورې په هکله هم تجربه لرئ. غواړم په دې راته وغږیږئ چې د ډونالډ ټرمپ په تیرې واکمنۍ کې د کورنیو د غړو د یو ځای کېدو پروسه څه ډول پرمخ تله او اوس به دغه پروسه څومره اغېزمنه شي دا چې ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته راغلی دی؟ که تیره دورې په اړه خبرې کوو نو تیره دوره کې دوی د فیملی ریونیفیکیشن او په عین حال کې د زیرو ټالرنس یو پالیسي دی درلودی چې په زیرو ټالرنس پالیسۍ کې دوی به څه کوي چې غیر قانوني خلک به محکمه کول او هغه خلک چې غیر قانوني به امریکې ته راتلل البته د هغوی والدین به محکمې نه وروسته ماشومان یې دلته پاتې کېدو نو د دوی مور او پلار دوی به یې بیرته شاړه د امریکې نه دوی یو پالیسي جوړه کړې وه زیرو ټالرنس پالیسي ورته ویلې کېدای شي هغه پالیسي دوباره هم دوی ری انسټیټ کړي او دوباره یې بیرته پلي کړي خو دا چې د افغانانو لپاره څه پروسه ده د افغانانو د فامیلونو د یو ځای کولو څه پروسه ده هغه توپیر لري د سره. افغانان چې دلته راغلي دي مثلا یو کس گرین کارت لري نو هغه کولی شي په اسانۍ سره خپل ماشومان یا ښځه او بچي چې د یو ویشت نه کم وي هغه ځان سره راولي. یو بله پروسه دوی درلوده چې د 3 یو فورم و د سټیټ ډپارټمنټ لخوا نه هغه کې به هم خلکو کولی شي چې خپل که د چا ښځه په افغانستان کې پاتې ول نو هغه یا بچي پاتې و د هغې طریقه به یې راوړل. یو بل فورم د I-730 فورم به یې ډکو چې کله یو چا به خپل اسایلم چې به یې اپروف شو یا اوس هم چې اسایلم اپروف کیږي د افغانانو نو دوی کولی شي په اسانۍ سره خپل بچي او ښځه د افغانستان نه په قانوني ډول سره راوړي. نو دا چې پروسه به څومره وخت نیسي د نه بعد دغه مشخص نه دی. امکان دی ولري چې پروسه ځنډنی کې لکه څنګه چې SIV مخکې په یو کال کې ډېری خلک کارونه به یې خلاصېده راوغلل کېدای شي دغه پروسې هم لږ تر همداسې ځنډنی شي اوږد شي. نو د افغانانو لپاره چون کارونه قانوني دي فکر نه کوم چې د هغوی په قانوني کارونو کې کومه ستونزه ولري. امریکا ته د راتګ لپاره یو تر ټولو بل مهم پروګرام TPS و چې د موقتي استوګنې په توګه امریکا ته یو شمېر هیوادونو وګړي راتلل. د ټرمپ واکمنۍ کې به دغه پروګرام څومره اغېزمن شي؟ فکر نه کوئ چې دا پروګرام به هم د ټرمپ لخوا محدود یا بند شي؟ TPS خو داسې و چې ټمپرري پروټیکټډ سټیټس یو پروسه وه که نه دا د ځینې هیوادونو لپاره ول تقریبا دغه 1 میلیون کسان اوس هم په همدغې پروسه کې شته چې په هغه کې ډېری د نورو هیوادونو دي لکه وینزویلا ده هیټي دی او نور هیوادونه په هغه کې دي چې دا کلونه کېږي همدغه 1 میلیون کسانو نومونه مې هغه مې وویلې دغه همدغه هیوادونه دي. نو افغانانو لپاره خو فکر نه کوم چې TPS ته ضرورت وي ځکه چې هغوی خو راغلي دلته پرول سټیټس لري او هغه پرول ریپرول خپل غوښتنلیکونه یې تېر کال ورته دوباره ولېږل ډېریو ته سټیټس یې دوباره تمدید شو او د هغه افغانانو له جملې نه که تاسې وګورئ مخکې یادونه وکړله چې د هغوی ډېریو اسایلمونه اپروف شوي دي ځینو پکې ګرین کارتونه هم خپل واخیست نو هغوی ضرورت نه لري چې TPS ته اپلای وکړي. نو TPS معمولا دا د نورو هیوادونو لپاره دی او چې دغه څو کاله کېږي البته دغه نورو هیوادونه
لکه یادونه مې مخکې وکړله دوی پکې شامل د دغې پروسې کېږي او دوی کلونه کلونه کېږي چې هر کال هر 18 میاشتو کې ټي پی اس معمولا چاته یو کال لپاره ورکول کېږي خو اول ځل یو پروسه وته د افغانانو لپاره هم ټي پی اس و چې د 18 میاشتو لپاره دوی کولای شو چې دغه ټي پی اس ته هم اپلای وکړي خو څه فکر نه کوم چې افغانانو ته ضرورت وي د ټي پی اس ځکه دوی چې په تخلیه کې راغله هغوی یو قانوني لاره لري. صدیقي صاحب ممکن زموږ یو شمېر افغانان د ټي پی اس پروګرام له طریقه امریکا ته راغلي وي چې تر اوسه پورې اسایلم ته اپلای نه وي کړي یا د دایمي استوګنې د غوښتنلیک پروسه نه وي پیل کړې د دې کډوالو سرنوشت به بالاخره څه کیږي او څومره چانس لري چې د دوی دا غوښتنلیکونه ومنل شي؟ تر څومره چې ما واورېد اته کې ویلي یو کېدای شي دغه ټي پی اس له منځه یوسي دغه کومه پروسه چې ټي پی اس دی کېدای شي دی له منځه یوسي ټرمپ. نو هیوادوالو لپاره خواله نه ده چې دوی به د اسایلم ته اپلای زه مطمئن یم چې ډېری اسایلم ته اپلای کړی دی. د ټي پی اس نه مطلب دا دی چې ته په امریکا کې تقریبا یو کال یا 18 میاشتې پورې ته قانوني بیا پاتې کېدلی شي خو ته چې اسایلم ته اپلای کړی وي زه بیا فکر نه کوم چې بیا ضرورت وي د ټي پی اس لپاره او کېدای شي ځینې افغانان په ټي پی اس کې واوسېږي خو دا خو هر کال یا هر 18 میاشتو کې به تمدیدېده. نو همدغه پروسه به روانه وي تر څو چې د دې هغه اسایلم قبول شي او د سټیټس یې تغییر وکړي. نو کوم افغانان چې په ټي پی اس کې دي نو دوی د کوشش کوي چې خپل وکیلانو سره د وغږیږي تر څو دوی خپل اسایلم قبول شي کنه نو امکان دی ولري چې دغه ټي پی اس پروسه دوی بند کړي. صدیقي صاحب مننه غواړم د عیسوي کیسونو په هکله زموږ لیدونکو ته لا ډېر معلومات ورکړئ دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه چې موږ د افغانانو لپاره د عیسوي کیسونه تمدیدوو دا چې ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته راغلی دی فکر نه کوئ چې دغه پروګرامونو کې به هم دی یو لړ بدلونونه راولي غواړم دې په هکله هم ستاسو نظر له ځان سره ولرم. لکه څنګه چې ما یادونه وکړله په 2019 کې که تاسې وګورئ 2019 تر 20 پورې ډېر زیات کم تعداد امریکې ته راغلل د ایس آی وي کیسونه. نو د ایس آی وي کیسونه چون قانوني کیسونه دي کېدای شي دوی څه تغیرات پکې راولي د سکیورټي له طریقه او نور مسایلو له طریقه اما په ټوله کې چون هغه قانوني پروسه ده هغه پروسه به دوی ته مراحل کوي او راوړي به امریکې ته. دوی د ایس آی وي په اړه څه نه دي ویلي تمدید شوی نه دی ځکه د هر کال هغه خپل بودیجه کې ډېرېږي د ایس آی وي پروسه چون ټرمپ نشي کولای چې په ځان ته هغه څه چې امریکا وعده کړې وه د افغان وګړو سره ځکه دوی سره هلته ولاړ ول هغوی سره کار کړی تېرو 16 کلونو کې او هغوی د امریکې نه بهر په تمه دي کلونه وشول هغه یو قانوني پروسه ده او یو څه کېدلی شي چې دوی هغه سکیورټي پروسس کې هغه فردر اډمنسټریټیو پروسس چې ورته وایي هغه کې څه ځنډ راولي خو نور په قانوني ډول هغوی سره څه نشي کولای ځکه چې هغوی قانوني امریکې ته راځي هغه یو ته مراحل نه تیریږي هغه 14 سټپ هغه مراحل د ایس آی وي چې دی هغه نه تیریږي بیا نو امریکې ته راځي هغه خلک. صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه غواړم د غیر قانوني کډوالو په اړه وپوښتم چې په دې وروستیو کې زیات شمېر کډوال زموږ افغانان هم د مکسیکو له لارې امریکا ته راغلي دي په مکسیکو کې د دوی لپاره سی بي پی 1 په نوم یو اپلیکیشن رامنځته شوی و چې دوی کولی شول چې خپل اسناد ورته وسپاري یا خپل غوښتنلیکونه وسپاري تر څو دوی امریکا ته په قانوني توګه داخل شي. ستاسو له نظره د ټرمپ بیرته واک ته راتګ به دغه پروسه هم محدوده یا بنده کړي؟ دا خو هغه پخوانۍ پروسه ده چې هغه ما مخکې یادونه وکړله چې ریمین ان مکسیکو پالیسي یو دوی لري. ریمین ان مکسیکو هغه پالیسي ده چې دوی څوک چې راځي هغوی به د امریکې نه بهر لکه په هغه بورډر کې به دوی هغه سی بي پي 1 فورمونه ډکوي تر څو هلته یې کارونه پروسس شي او بیا راشي امریکې ته. نو کېدای شي دغه پروسه دوی بنده کړي ځکه ټرمپ بار خبره خپله هغه کې کړی دی چې خپلو بیانو کې یې کړی دی چې موږ وال بندو وال جوړو دیوال جوړو او هغه سرحد بندو. نو هر څه امکان لري کېدای شي پالیسیو کې چینجز دوی راولي او هغه کوم پروسه چې ما مخکې یاده ورکړه چې ریمین ان مکسیکو پالیسي کېدای شي هغه دوباره په هغه باندې کار وکړي او هغه بیخي بند کړي ځان سره هغه ځای بند کړي د راتګ بیخي مخه ونیسي. نو نشو ویلی فعلا دپاره بخښنه غواړم فعلا دپاره هېڅوک چې مخکې پیشبیني نشو کولی ځکه چې هر څه امکان لري. دا خو داسې کس دی چې بس شپې را ویده وي سهار پاڅېږي او یو نوی قانون یو نوی شی رامخې ته کړي که نه
نو دا هغه موضوعات دي. نو په هغه وخت کې چې کله ریمین ان میکسیکو پالیسي و، په هغه وخت کې ډېر خلک هماغه ځای نه ډیپورټ کاوه بیرته یې لېږه خپلو هېوادونو ته. صدیقي صاحب غواړم د غیر قانوني کډوالو په اړه بل سوال دا وکم چې یو خو هغه کډوال دی چې د CBP1 له طریقه امریکا ته راغلي دي، ممکن یو شمېر کډوال وي چې د بارډر له طریقه یا په دیوال باندې امریکا ته داخل شوي وي او تر اوسه پورې اسایلم ته دوی اپلای نه وي کړي. د دوی چانس څومره دی که دوی اسایلم ته اپلای وکړي؟ آیا د دوی اسایلمونه به قبول شي؟ او په ټوله کې دغه کډوال څومره د اخراج له خطر سره مخ دي؟ خو د ټرمپ ستونزه همدغې خلکو سره دی، غیر قانوني خلکو سره. غیر قانوني خلک چې موږ کله خبره کوو انډاکومنټډ کسان دي، دوی نه اسایلم ته اپلای کړی، نه کوم اسناد لري او بس آرام پراته دي او په کیش کارونه کوي. نو دغه خلکو سره د ټرمپ ستونزه ده. نو په ماس ډیپورټیشن کې لومړی دغه خلک په لیست کې دي. نو ځکه خو موږ وطنوالو ته میاشتو کلونه لګیا یو چې اسایلم ته مو اپلای وکړئ. ځکه تاسو چې کله اسایلم ته اپلای وکړئ نو 3 محکمې دایریږي، هیرنګز وي که نه، چې تر څو محکمو فیصله نه وي کړې تاسو څوک نشي ایستلی، ځکه تاسې په یو قانوني پروسس له لار نه تېرېږئ. نو خلک چې غیر د قانوني په امریکا کې اوسېږي او اسناد هیڅ نه اسناد نه لري، هغوی په خطر کې دي. صدیقي صاحب غواړم په دې موضوع کې یو څه راسره تم شي. ممکن ځینې کډوال چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې اوسېږي، لکه څنګه تاسو مخکې یادونه وکړه چې دوی 3 محکمې لري، که چېرته دوی محکمې ته د ځان لپاره وکیل انتخاب نه کړي یا وکیل ځان سره محکمې ته بونځي، څه فکر کوئ چې د دوی اسایلمونه به ومنل شي یا په دې پروسه کې د وکیل رول څومره مهم دی؟ د وکیل شتون خو اړین دی، ځکه چې دوی خو خپله نه پوهېږي چې قاضي چېرته ده. اول خو دا باید ووایم چې وکیل نه پیدا کېږي. وکیلان خو تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې او په کانادا کې څومره ډېر وکیلان دي، هرې خواته وګورې یو وکیل شته. صحیح ده، هغه به لږ پیسې درنه اخلي، خو دوی مجبوره دي چې اسایلم ته اپلای چې کله کوي د وکیل له لارې نه مخې ته ولاړ سي، ځکه چې په اسایلم په پروسه کې یا په هغه اسنادونو کې، په ورقو کې، په ډاکومنټس کې ډېر باریکیتونه شته چې هغه باید منظم ډک شي، ځکه که یو غلطي ته وکړې ستا ټول هغه پروسه بیرته سر نه کېږي، ته به دوباره هغه جوړی بیرته بایلېږي. نو وکیل پوهېږي چې تاسو ته څه شی ولیکي په ستاسو سټیټمنټ کې څنګه ولیکل شي. ډېری خلک موږ ګورو ځان نه اپلایګانې کوي ډېرو ځایونو دپاره، خو نه، زه همیشه وایم وطنوالو ته چې د وکیل لیدل ډېر ضرور دی، او وکیل والی چې ستاسو ټول کارونه وکیل مخې ته یوسي. نو وکیل لرل اړین دی. صدیقي صاحب ممکن یو شمېر غیر قانوني کډوال چې په امریکا کې ژوند کوي دوی ته د محکمې تاریخونه ورکړل شوي دي، ممکن یو شمېر داسې کډوال هم پکې پیدا شي چې د بېغوري له امله یا د نه پوهېدو له امله د محکمې تاریخ ته حاضر نه شي. که دوی د خپلې محکمې تاریخونه ته دقت ونه کړي یا ورته حاضر نه شي، د دوی په کیسونو باندې به څومره منفي اغېز ولري؟ خپله ورته ریډ فلیګ دی، ته چې خپلې محکمې ته نه حاضرېږې په ده معنا خو چې ته ګرم یې. نو دوی دې باید بېغوري ونه کړي چې کله په کم تاریخ باندې، نه یوازې دا د مهاجرت مسله ده، که په امریکا او اروپا کې تاسو په نورو ځایونو کې، په کانادا کې، چې په هر برخه کې تاسې که ټکټ اخلی که هغه هر وایلیشن کوئ او محکمه تاریخ او ټایم تاته درکړي، باید لاړ شئ په هماغه وخت ځان ورسوئ. او یو کس که نشي کولی د ځینو ستونزو له وجې نه، باید تاسې خو محکمه خبر کوي چې هغه تاسو ته ریسکیجول کړي، او د اسایلم په هغه کې که راشو ریسکیجول کېدی شي میاشتې ونیسي. موږ ډېر دوستان ولیدل چې که انټرویو هغه کوم محکمه کې چې عرضېدل یا انټرویو کینسل شي، بیا نو 6 میاشتې 1 کال وروسته وغورځېږي دغه مسله. نو هیله ده چې وطنوال مو هر محکمه لري یا هره موضوع چې وي، خصوصا حقوقي مسایلو کې، باید په هغه خپل وخت او ټایم سره ورشي تر څو دغه مسله حل شي. هلته صدیقي صاحب غواړم په دې موضوع هم ستا نظر له ځانه سره ولرم. دا چې ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته راغلی دی، ممکن په امریکا کې یو شمېر غیر قانوني کډوالو سره یو ډول سترس پیدا شي، یو ډول ویره ورسره پیدا شي چې ممکن زموږ دلته کیسونه ونه منل شي. دوی زړه ښه کړي چې کاناډا ته لاړ شي، په داسې حالت کې چې د امریکا او د کاناډا ترمنځ هم تړون لاسلیک شوی دی چې غیر قانوني کډوال له امریکا څخه هم کاناډا ته نشي راتللی او د کاناډا لخوا ډیپورټ کیږي دوباره امریکا ته.
که چېرته کوم کډوال ورته عمل وکړي او دوی له کاناډا څخه امریکا ته ډیپورټ شي د دوی د اسنادو پروسه به بیا په امریکا کې څه ډول پرمخ ځي که غواړم دې په اړه هم موږ ته معلومات راکړئ او دوی خو په ځان سره ظلم کوي دوی فکر کوي چې ځان امریکا نه راوځم لاړ شم کاناډا ته به قبول شم خبر نه چې دا خو دواړه یو تقریبا یو هیواد دی ځینې پالیسیانې تقریبا یو دي او دوی یو بل سره اګریمنټ لري که نه او تفاهم نامه لري لکه تاسو یادونه وکړله چې بیرته یې شړي دلته نو دلته چې وشړي خو بیا به هر څه سر نشي نو دوی د ځان سره ظلم کوي ما ډېرو ته ما سره ډېرې وخت چې کله مسجونه او زنګونه راته وهي زه به همدا وایم وطنوالو ته چې راغلی هلته تک یوه خبره ده تاسې د باران نه راوپاڅېږئ ناوې ته کښېنئ هغه یو متل موږ او تاسې لرو که نه نو دوی چې بیرته دلته راځي خو بیا یې سر نه پروسس شروع کېږي فکر وکړه ته بیخي غیر قانوني سر نه شوې دلته ته به دوباره بیا وکیل نیسې بیا به اسنادونه کوې داسې نه ده چې ستا کیس به همدلته روان وي او ته به خپله نه یې نو هیله ده چې وطنوال مو هېڅکله دا کوښښ ونه کړي چې دې ځای نه هلته ولاړ سي او هغه ځای نه دلته راشي په کوم هېواد کې چې هملته پاتې شي هملته کارونه صحیح ده چې قانوني کارونه به لږ ذره پروسس نیسي لږ د هغه پروسس به لږ ذره وخت نیسي اما داسې نه دی چې ستاسې کارونه نه کیږي نو حوصله به کوئ صبر وکئ کار مو وکئ ژوند مو وکئ مخې ته ولاړ سئ صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه غواړم خپل وروستی سوال وپوښتم او په دې تړاو هم ستا نظر له ځانه سره ولرم په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل لپاره واک ته راتګ او خاص کر بیا په کاناډا کې هم د کډوالو په پروسې کې یو ډول محدودیتونه د کډوالو باندې وضع شول څه فکر کوئ چې آیا دغه بندیزونه د کډوالو په هکله د دواړو هیوادونو په همغږي مخ ته ځي او که نه هر هیواد ځان ته خپله د کډوالو په هکله مختلفې پالیسیانې غوره کوي نو هر یو چې راځي خپل پالیسیانې لري لکه ګورئ اوس ټرمپ تاسې که وګورئ ریپبلیکن دوی معمولا د کډوالو مخالف وي ډېری خلاف دا وي چې کډوال د امریکې ته نه راځي او که راځي نو په قانوني ډول او په قانوني ډول هم هغه خلک راځي چې ډېر د سیکیورټۍ نه وروسته که 1 لک کسان مخکې راتلل نو دا وروسته کم 100,000 کسانو ته یې راولي لکه مثال یې ما تاسو ته درکړي چې په 2020 کې څه وشو نو د هغوی په پرتله که تاسې د دیموکراتانو په امریکا کې وګورئ هغوی به داسې قیصه کې نه وو هغوی به بس قانوني به راتلل او که قانون و که غیر قانوني هر یو به راتله امریکې ته نو 1,25,000 کسانو به هغه هر کال به راتلل امریکې ته عین ورته په کاناډا کې هم دغسې ګوندونه دي چې یو ګوند به د مهاجرو د کډوالو مخالف وي او یو ګوند به یې نه وي نو دا فکر نه کوم چې کوم اګریمنټ داسې وي چې اوکې که ټرمپ راځي نو هلته هم داسې مسله یو که دلته د دیموکراتانو اداره وي نو په کاناډا کې هم دغسې موضوعات وي نو دا هر یو هغه ګوند چې کوم دی دوی خپل هغه پالیسي لري د مهاجرو په تړاو احمد الله صدیقي په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډېره زیاته مننه چې له موږ سره د مرکې لپاره حاضر شوئ ډېره زیاته مننه